اوس هغه ذکر و اذکار، هغه د قرآن مجید تلاوت به تا ته څه پیدا وکړي چې تا د روژې د مازدیګر د جنجاله څه نه راوګرځي. تاسو ورسئ په دې کورو کې څه حال د روژې مات پر مهال نه سړي ته خبره کېږي نه زنانې ته. او موږ بیا څه کوو په دې روژه کې؟ هغه شیان چې الله راته حلال کړي دي لکه خوراک او څښاک، هغه موږ پرېږدو د الله دپاره، او هغه شیان چې الله د ابدالابد دپاره پر موږ حرام کړي دي هغه شیان له په روژه کې نه پرېږدو. خوراک او څښاک چې الله موږ ته حلال کړی دي د الله د حکم په خاطر یې موږ پرېږدو، ولیکن زنا، فحشا، بدکاري، درواغ او نورې ګناوې، خشم، غصه، دا ټول حرام شیان دي، دا موږ بیا هم په دې روژه کې کوو. نو هغه شی چې الله موږ ته حلال کړی دی هغه موږ پرېښوئ. په کار دا دی چې دغه پر موږ باندې په ټول عمر کې حرام سوی شی دی دا هم موږ ورسره پرېږدو. زه تاسو ته دا یوه خبره کوم چې د ټولو څه مهم شی دا دی چې تاسو په دې روژه کې د ګناه ځان وساتئ. ذکر، اذکار، د قرآن مجید تلاوت دا بیا د وروسته کار دی. تاسو د نن څخه دا اراده وکړئ چې موږ به په دې روژه کې موږ به د ګناه څخه ځان راګرځو. ګوره یو څوک یو عمارت جوړوي، یو خونه جوړوي، د بله طرف څخه بل څوک ورته ولاړ دی هغه بېرته نړوي. د انسان مثال داسې دی چې کله ګناوې کوي او کله بیا ذکر و تسبیحات او د قرآن مجید تلاوتونه کوي. نو دا داسې دی لکه یو عمارت چې انسان جوړوي، یو طرف ته لګیایي نړوي، بل طرف پسې جوړوي، نو څه پیدا به ورته وکړي؟ نو د ټولو څه زیات دغه به فوکس به ستاسو پر دې چې موږ په دې دغه کې څنګه ګناه پرېږدو. ذکر و اذکار د دې څه وروسته کار دی. اوس هغه ذکر و اذکار، هغه د قرآن مجید تلاوت به تا ته څه پیدا وکړي چې تا د روژې د مازدیګر د جنجاله څه نه راوګرځي. تاسو ورسئ په دې کورو کې څه حال د روژې مات پر مهال نه سړي ته خبره کېږي نه زنانې ته. نو د دې کور د کشرانو به څه حال؟ یوازې خو تا روژه نه ده نیولې په ټول جهان کې، ټولو انسانانو نیولې ده. بیا دغه ذکر و اذکار، دا د قرآن کریم تلاوت چې تا د ورځې پر مهال وکړي، د دې څه پیدا شوه چې ته یې د دا ګناه څه نه راوګرځولې. روژه کې تاسو وګورئ تقریبا 100 جنګه په دې بازار کې کېږي، هر روژه مات مهال د خلکو سره جنګ. نو دې روژې و تا ته څه پیدا وکړي چې ته د جګړې څه نه سوې رابند؟ هغه شیان چې الله رب العزت پر تا حلال کړي دي هغه دې پرېښي دي د الله د حکم په خاطر، خو هغه شی نه پرېږدي چې الله پاک پر تا باندې حرام کړي دي د ابدالابد لپاره. زه هم اوله پلا په روژه کې باید موږ روژې په صحیح طریقه که نیول غواړو باید موږ د خپلې خولې کنټرول حاصله کړو. چې روژه سوه بس زه به پر خپلې خولې کنټرول حاصلوم، چا ته به بدې خبرې نه کوم، ښکنځل به نه کوم، په چا پسې به غیبت نه کوم.